دا بړستنې دي د کې خوراکي مواد دي وړه دي پکې نور ډېر شیان دي او دې کې څه دي دا اوبه دي په دا وخت پرون یو شازور یو خاور اوبه توزیع کړې او دلته هم اوبه یې ټولو سیمو ته ان شاء الله اوبه رسولې دي غالبا چې شپږ جواله چابرې دي چابرې مونږ ګورو نو دا به هم ان شاء الله وړو ساحې ته دا ډېر لازم هم دی رئیس مخکې اکثر دغه کلیپونه چې مونږ واورېدل دغه سیلاب ځپلو ویل چې په کور کې څه پاتې نه دي یعنې د کور کې اسباب د دې ترڅنګ زموږ نور د کور لوازم هم را رسېږي 2 کانټینر مواد نور هم را روان دی ان شاء الله چې 4-5 زره بړستنې پرشخانې دا شیان هم دي ورکې ان شاء الله کمبلې او خیمې ټول شیان شته ان شاء الله دا ډېر لازم دي چې باید دا ور په دې سره څه پاتې نه دي دې طرف ته دغه خیمې دا خیمې دي خیمې هم را روانې دي تنظیم چارې دغه قدرمنو دغه روانې دي نور خیمې روانې دي که نه خیمې هم روانې دي دا خیمې هم دي او تنظیم چارې روانې دي تنظیمېږي او دا به هم ساحو ته وړو کورنیو ته به ودرو ډېرې کورنۍ هلته داسې دي چې اوس هم ځان عادي ترپالونه تاو کړي دي باران او سرپناه دا شیونه نه لري ځکه کورونه ټول اوبه خو نور هم دام دي که نه دام دي نور هم را روانې دي هغه هم دي اوبه خو ډېرې لازمي دي چې صحیح پاکې اوبه به هم دغلته نه سیلاب هر څه خراب کړي یعنې هر سال ته ډک شوي دي ټول ساګانې دا د منځه تللي دي خټونه ډکې شوي دي او ساحه کې څاروي او حیوانات دا شیونه چې د سیلاب راوړي مړه دي او بدبویي هم ده کافي تکلیف کې یعنې اوبو ډېر لازم دی که نه ډېر ضرورت دی لیدونکو ته وګورو چې مثال مرسته شکر الحمدلله چې د خیریات دومره مرسته ده انشاءالله چې میش پورې به دو پورې به انشاءالله د المؤسسات خیریه بنسټ په دې ساحه کې او دلته به انشاءالله توزیع دغه بړسته د دې موادو د انتقال لپاره چې موږ دې ساحې ته راوړو الحمدلله د موجوده نظام کور ودان چې دغه ګاډي درولي خدمت ته بالکل خدمت ته موټرې ودرولې دي او کوم سامانونه چې دلته را انتقالېږي بیا الحمدلله د دې موټرو په توسط باندې ساحې ته ځي چې هلته ډېرو ساحو کې خوړونه دي دا نور موټرې نشي تللی نو دا انټرنیشنل ولاړ دي او دوی هلته انتقالات کوي مثال دغه ګاډي هم درولي دي هلیکاپټر هم درولي دي که نه کولی شي چې سفر وکړي ساحو ته هېڅ مشکل نشته مشکل راشي 1500 کسانو ته به 1500 کسانو ته به انشاءالله خواړه نن ورکوو راځئ انشاءالله هغې دي که نه راځه دلته دا یو بیګ خلاص کوو هیوادوالو ته وښایه چې په دې بیکونو کې څه دي دا بیکونه هم یو اندازه دلته توضیح کوو او ماشاءالله دا ګورئ بیرون ته روباسه او ډېر سامان دغه دې باندې کېده او دا موږ څه ورکوو موږ تاسو دغه ټول ښیو چې تاسو خپله وګورئ ګوره یعنې هغه د کور چې لوازم څه ټول ورکوو ګورئ د ماشومانو پورې دغه جرابې دي بوټان دي ترڅنګ دغه جامپرې دي دا دي نو ضرورت چې دا څه دي یو شی دی هر دغه کې هم دا شی بار دي دا یا د کور ماشومان ټول لوازم که نه او دا بیګ هم پکارېږي تر جرابې پوره بیګ هم پکارېږي بلکل واقعا چې انشاءالله د ټولو کار کېږي که نه او ترڅنګ یو بل شی هم پاتې وری صاحب دا چې ورکوو خوراکي توکي یو کارټن به کش کړی شئ دا یو کارټن تیار کوه او دا کارټن وګورئ دې کارټن کې هم څه ورکړي دي ګورئ لوبیا ده وریجې دي مکروني ده راځه ښه او مټر دال دي شین چای دی مالګه ده ماشاءالله دا څه ده بوره ده ګورئ بوره ده او چڼه دال دي ګورئ دا هم ورکوو نور سره 3 لیتره غوړي هم دي 3 لیتره غوړي سره هم دي هغه ګودام کې دي ګودام کې پرون انتقال کې دا اضافه شو دا نور خاورو نه څو کارتن هم دې موټر کې بالکل غوړي هم ورکوو خو نور بس ګودامونه دي نور سامان را روان دی چې څه سامان راغلی دغه ټول موږ تاسو ته ښیو چې ویې ګورئ چې موږ څه ورکوو یو دیش دا اوبه ډېر لازم دي چې دیو څاګانې ټول چینې ټولې بندې دي که نه څاګانې هم ټول خراب شوي دي نور د پاک په دې سیمه کې د څاګانو وچې دي چینې وچې دي ټول د خټو نه ډکې شوي دي نو د اوبو اړتیا ډېره ده څومره اوبه هم ضرورت انشاءالله موږ به انتقالوو یو کور ته به انشاءالله دا ورکول کېږي ګورې ماشاءالله نور په ګودام کې هم دي که نه دغه ګودام کې نور څه ورکوو په دغه انټرنیشنل ګاډي موټرې چې راځي دې کې باره وریجې هم دي
غوړیم دي د غوړي دغه ټول غوړي دي هغه دي کې هغه مکس سودا ده هغه مثال بوره ده لوبیا ده یعنی یو پیګ یو کڅوړم برابر کړی ده دغه او ترڅنګ بیا دغه وړه هم ورکړي دا موټر د نور ان شاء الله د انټرنیشنل ګاډي کې بارو یعنی هغه د کور لوازم هر څه مونږ برابر کړی که توشکې دي کمپلي دي که د خوراکي توکي دي ترڅنګ به خواړه هم ورکو نو راځئ اوسئ چې دا هم بارګو کور په کور کې وسپارو دا خوراکي موادو کارتن دی ان شاء الله دا به هم بارو راځئ ګاډي کې ورکړئ صاحب هلته به در ورسېږم او را سودا بار کوي ان شاء الله دا به هم ساحې ته وړو او په سیلاب ځپلو باندې به سپارو